وما علينا إلا البلاغ المبين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. او پر تاسو باندې حرام کړی شوی دی مړوکې ښځې مګر حرام نه دي هغه چې تاسو یې مالکان شئ یعنی ستاسو وینځي شي دا پر تاسو باندې د الله لازم کړی قانون دی. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. او چې له دغو ښځو نه ما سوا دي هغه تاسو لپاره حلالې دي په دې شرط چې د خپلو مالونو په ذریعه یې غواړئ چې عفت غوښتونکي یئ بدکاري کوونکي نه یئ. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. بیا چې تاسو له هغوی نه د ښځوالي فایده واخیستله نو هغوی ته خپل مهرونه ورکړئ چې مقرر شوي دي. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او ای خاوندانو او ښځو پر تاسو باندې هیڅ حرج نشته په هغه څه کې چې د مهر له مقررولو نه پس تاسو په خپلو کې په هغه کې په کمی یا زیاتی باندې راضي شئ بېشکه الله له ازله په هر څه پوه ښه حکمت واله دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. او په تاسو کې چې څوک له اصیلو مومنو ښځو سره د نکاح کولو مالی وس نه لري نو له هغو مومنو وینځو سره د نکاح وکړي چې تاسو یې مالکان شوي یئ او الله ستاسو په ایمان ښه عالم دی. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ستاسو ځینې له ځینو نورو دي نو د هغو وینځو د مالکانو په اجازت سره له هغوی سره نکاح وکړئ او هغوی ته خپل مهرونه له دستوره سره سم ورکړئ په دې شرط چې پاک لمنې وي بدکاري نه وي او نه پټ یاران نیمونکي وي. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بیا چې کله دوی مړوښې شوې نو که بدکاري یعنی زنا یې وکړه نو په دوی باندې د اصیلو ښځو د سزا نیمایي سزا ده. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. دا له وینځې سره د نکاح کولو اساني په تاسو کې د هغه چا لپاره ده چې د زنا اندېښنه لري او که تاسو له وینځې سره له نکاح نه صبر وکړئ نو دا تاسو لپاره غوره دي او الله ډېر بخښونکی بې حده مهربان دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي چې تاسو ته حکمونه ښه واضح کړي او تاسو ته د هغو خلکو لارې وښیي چې له تاسو نه مخکې وو او ستاسو توبه قبوله کړي یعنی تاسو ته په خپل رحمت سره توجه وکړي او الله ښه عالم ښه حکمت واله دی. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. او الله غواړي تاسو ته توجه وکړي په خپل رحمت سره او هغه کسان چې د خواهشاتو تابع کیږي هغوی غواړي چې تاسو له حق لارې نه ډېر زیات کاږه شئ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله غواړي چې پر تاسو تخفیف یعنی اسانی راولي
او انسان ډیر کمزور پیدا کړی شوی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو په خپل منځ کې د یو بل مالونه په باطله یعنی ناحقه طریقه سره مه خورئ، مګر دا چې تجارت وي چې ستاسو په خپل منځي رضامندۍ سره وي، او تاسو خپل ځانونه مه وژنئ. ان الله كان بكم رحیما. بېشکه الله پر تاسو باندې بې حده مهربان دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. او چا چې دا کارونه وکړل په دې حال کې چې زیاتی کوونکې او ظلم کوونکې و، نو زر به موږ دغه کس اور ته داخل کړو، او دا کار الله ته ډیر آسان دی. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. کچېرې تاسو له هغو غټو ګناهونو نه ځان وساتئ چې تاسو ترې منع کولی شئ، نو موږ به له تاسو نه ستاسو واړه ګناهونه لرې کړو او ډېر د عزت ځای ته به مو داخل کړو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او د هغه شي ارزو مه کوئ چې په هغه سره الله ستاسو ځینې په ځینو نورو غوره ګرځولي دي. د سړو لپاره د خپل عمل حصه ده او د ښځو لپاره د خپل عمل برخه ده، او له الله نه د هغه د فضل سوال کوئ، بېشکه الله په هر شي باندې ښه پوهه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. او د هر یو سړي او ښځې لپاره موږ وارثان مقرر کړي دي، له هغه مال نه چې مور او پلار او نږدې خپلوانو پرېښی وي. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله كان على كل شيء شهیدا. او هغه کسان چې له هغوی سره ستاسو معاهده شوې ده، نو تاسو هغوی ته د هغوی حصه ورکړئ، بېشکه الله په هر شي باندې ګواه دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سړي په ښځو باندې نگرانان دي په سبب د دې چې الله د دوی ځینې په ځینو نورو باندې غوره کړي دي، او په سبب د دې چې دوی یعنی سړي له خپلو مالونو نه انفاق کوي. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نو نیکې ښځې اطاعت کوونکي دي او د الله په ساتنې سره پسې شه د ځان او مال حفاظت کوونکي دي، او هغه ښځې چې تاسو د هغوی له نافرمانۍ نه ویریږئ، نو دوی ته نصیحت وکړئ او د ملاستې په ځایونو کې ترې جدا شئ او وی وهئ. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. نو که ستاسو خبره یې ومنله، نو بیا د دوی په خلاف بله لار مه لټوئ، بېشکه الله ډېر اوچت ډېر لوی دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. او که تاسو د دغو دواړو په منځ کې د مخالفت ویره لرئ، نو یو حکم یعنی منځګړی د هغه سړي له خاندان نه مقرر کړئ، او یو منځګړی د هغې ښځې له کورنۍ نه. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
که دی دواړه یعنی ښځه او خاوند یا ثالثان د څه اصلاح اراده ولري نو الله به د دې دواړو په منځ کې موافقت یعنی جوړښت راولي. بېشکه الله له همیشه ښه پوهه ښه خبردار دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. او تاسو د الله عبادت کوئ او له هغه سره هیڅ شی مه شریکوئ او له مور او پلار سره ښېګڼه کوئ او له خپلوانو سره او یتیمانو او مسکینانو سره او له خپلوان ګاونډي سره او له لرې یا اجنبي ګاونډي سره او د څنګ له ملګري سره او له مسافر سره. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او له خپلو وینځو مریانو سره ښېګڼه کوئ بېشکه الله نه خوښوي هغه چا لره چې کبرجن ډېر فخر کوونکی وي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هغه کسان چې شومتیا کوي او نورو خلکو ته د شومتیا کولو حکم کوي او هغه څه پټوي چې الله دوی ته له خپله فضله ورکړي دي او موږ د کافرانو لپاره سپکونکی عذاب تیار کړی دی. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او نه هغه کسان خوښوي چې خلکو ته د ځان ښودلو لپاره خپل مالونه خرج کوي او په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او هغه څوک چې د هغه ملګری شیطان وي نو هغه بد ملګری دی. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. او دوی ته به څه نقصانو که چېرې دوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی وی او له هغه مال نه انفاق کړی وی چې الله دوی ته ورکړی دی او الله په دوی ښه پوهه دی. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بېشکه الله د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي او که دا ذره یوه نیکي وي نو هغه به یې دوه چنده کړي او هغه ته به له خپل جانب نه بیخي لوی اجر ورکړي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو څه حال به وي په هغه وخت کې کله چې موږ له هر امت نه یو ګواه راولو او تا په دوی باندې د ګواه په حیث راولو. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په دغه ورځ کې به هغه کسان ارزو کوي چې کافر شوي دي او د رسول نافرماني کړې ده چې کاش کې په دوی باندې ځمکه له پاسه نه همواره کړی شي او دوی به له الله نه هیڅ خبره هم نشي پټولی. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو د نشې په حالت کې لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر هغه پورې چې تاسو پوه شئ په هغه څه چې تاسو یې وایئ او نه د جنابت په حالت کې مګر دا چې لاروي یئ تر دې چې تاسو غسل وکړئ. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. او که تاسو بیماران یئ یا په سفر یئ یا په تاسو کې یو کس له اودسماتې راشي یا تاسو له ښځو سره کوروالی وکړئ بیا تاسو اوبه ونه مومئ نو د ځمکې پاک مخ
یعنی خاورې وغیره ته اراده وکړئ. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. پس د خپلو مخونو او تر مړوندونو پورې د لاسونو مسح وکړئ. بېشکه الله ډېر معافي کوونکی ښه مغفرت کوونکی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا تاسو هغه کسان ندي کتلی یعنی د هغوی په حال نه خبر شوي چې هغوی ته صحیح سله کتاب ورکړی شوې ده چې هغوی ګمراهي اخلي او غواړي چې تاسو هم حق لار ورکه کړئ. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. او الله ستاسو په دښمنانو ښه پوهه دی او الله کافي دی کارساز او الله کافي دی مدد کوونکی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. او ځینې له هغو کسانو نه چې یهودیان دي هغوی له خپلو ځایونو نه کلمې بدلوي. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. او هغوی وایي سمعنا وعصینا، مونږ واورېدل او مونږ نافرمانی وکړه. واسمع غیر مسمعین، او ته واوره په دې حال کې چې تا ته دې اورول ونشي. او راعینا، زمونږ رعایت وکړه د خپلو ژبو په تاوولو سره او په دین کې د تان او عیب راوښکلو لپاره. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. او یقینا که دوی ویلي وی چې سمعنا واطعنا، مونږ واورېدل او اطاعت مو وکړ، او اسمع واوره، وانظرنا او مونږ ته وګوره، نو دا کلام به د هغوی لپاره ډېر غوره او ډېر درست ساتونکی و. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. او لیکن الله د دوی د کفر په سبب پر دوی لعنت کړی دی، نو دوی ایمان نه راوړي مګر ډېر لږ خلک. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. اے هغو کسانو چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، تاسو په هغه کتاب ایمان راوړئ چې موږ نازل کړی دی، چې تصدیق کوونکی دی د هغو کتابونو چې له تاسو سره دي، مخکې له دې نه چې موږ څه مخونه محو کړو بیا دغه مخونه خپلو شاګانو ته ورواړو. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. یا پرې موږ لعنت وکړو لکه څنګه چې موږ لعنت کړی و د خالد د ورځې په ملګرو، او د الله کار خامخا پوره کړی شوی وي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. بېشکه الله نه بخي دا چې له هغه سره د څوک شریک کړی شي، او هغه بخي هغه ګناه چې له دې شرک نه کم وي د چا لپاره چې وغواړي، او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو یقینا هغه ډېره لویه ګناه را جوړه کړله. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا تاسو هغه کسان ندي کتلی چې د خپلو ځانونو تزکیه یعنی ستاینه کوي؟ داسې نه ده، بلکې الله پاکوي چا لره چې وغواړي، او پر دوی به د کجوري د نري تار په برابر هم ظلم ونه کړی شي. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. ته وګوره دوی څنګه په الله باندې دروغ ورتپي، او دا دروغ د ښکاره ګناه کېدلو لپاره کافي دي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا تا هغو کسانو ته ندي کتلی چې هغوی ته یوه برخه له کتابه ورکړی شوې وه چې هغوی اوس
په بت او په شیطان هم ایمان راوړي او د کافر شوو کسانو یعنی مشرکانو په باره کې وایي دا کفار له مؤمنانو نه زیات سمه لار موندونکي دي. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دا هغه کسان دي چې الله پر دوی لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي نو ته به کله هم د هغه لپاره مدد کوونکی ونه مومې. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا د دوی لپاره په بادشاهۍ کې څه برخه شته؟ نشته او کوي نو په دغه وخت کې به دوی نورو خلکو ته نقیر یعنی د کجوري د زړي داغ هم نه ورکوي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا دوی له خلکو سره حسد کوي په هغه څه چې الله هغوی ته له خپل فضل نه ورکړي دي. پس یقینا مونږ آل ابراهیم ته کتاب او حکمت ورکړی وو او مونږ هغوی ته ډیره لویه بادشاهي ورکړې وه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نو لدوی نه ځینې هغه دي چې پر دی ایمان راوړی دی او ځینې لدوی نه هغه دي چې له ده نه یې مخ اړولی دی او د کافرانو لپاره جهنم کافي دی چې لمبې وهونکی دی. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. بېشکه هغه کسان چې زمونږ په آیاتونو کافر شوي دي ژر ده چې مونږ به هغوی اور ته ننباسو. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هر کله چې د هغوی څرمنې په اور پخې شي مونږ به هغوی ته له هغو نه غیر نورې څرمنې وربدلې کړو د دې لپاره چې دوی عذاب وسکي. بېشکه الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی. وما علينا